د خوشحال خان خټک د شاعرۍ یو ډیره لویه برخه هغه د عشقیه شاعرۍ ده. یو عاشق چې کله د خپل محبوب سره مینه کوي نو هغه مینه څنګه وي؟ خوشحال خان خټک وایي چې که یو بادشاه قیدي شي او هغه په جیل کې بند کړی شي نو هیڅ خبره نه ده، ځکه چې کوم خلک په ذهني طور باندې آزاد وي نو د هغوی دا ازادي د یوم الست نه لیکل شوې ده. یعنی د انسانانو څه چې د ارواح د پیدایش نه مخکې هم هغه ازادي د هغوی لیکل شوې ده. د سحر باده گذر په چمن بیا کړه، په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکړه، خوله مې ډکه شوه په شهد او په شکرو چې سحر مې ستا د لام او بې ثنا کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو، د خوشحال خان خټک د شاعرۍ یو ډیره لویه برخه هغه د عشقیه شاعرۍ ده. خوشحال خان خټک یو داسې شخصیت دی چې د هغوی د شخصیت اړخونه ډیر دي. څرنګه چې موږ په مخکې ویډیوز کې دا خبره کړې ده چې خوشحال خان خټک صرف یو شاعر نه دی بلکې هغه یو ډیر لوی پوهان، یو ډیر لوی سردار، یو ډیر لوی حکیم دی. دغه شان د خوشحال خان خټک د ژوند څه تجربې داسې دي چې هغه زمونږ او ستاسو خیالات منور کوي او معطر کوي. عشقیه شاعري د خوشحال خان خټک د شاعرۍ یو برخه ده. نو سیده سیده موږ د هغوی شعرونو ته راځو. که بادشاه په زندان کړو غمې نه وي، د آزاد او ازادي وي له الستا، د خوشحال لزړه د یار محبت نزي لکه مینه د خپل بت د بت پرستا. په دې شعر کې خوشحال خان خټک یو ډیر ښایسته مثال ورکړی دی او په هغه مثال سره دا خبره واضحه کړې ده چې یو عاشق چې کله د خپل محبوب سره مینه کوي نو هغه مینه څنګه وي؟ که بادشاه په زندان کړو غمې نه وي، د آزاد او ازادي وي له الستا. خوشحال خان خټک وایي چې که یو بادشاه قیدي شي او هغه په جیل کې بند کړی شي نو هیڅ خبره نه ده، ځکه چې کوم خلک په ذهني طور باندې آزاد وي نو د هغوی دا ازادي د یوم الست نه لیکل شوې ده. یعنی د انسانانو څه چې د ارواح د پیدایش نه مخکې هم هغه ازادي د هغوی لیکل شوې ده. نو که هغه په دنیا کې په یو جیل کې واچولی شي نو د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. خو دویم شعر هغه توجه طلب دی او په هغې کې خوشحال خان خټک زموږ توجه خپل ځان ته مبذول کوي. د خوشحال لزړه د یار محبت نزي لکه مینه د خپل بت د بت پرسته. څنګه چې یو بت پرست د خپل بت سره ډیره زیاته مینه کوي او هغه خپل سینه پورې جوخ نیولی، دغه شان خوشحال خان خټک وایي چې زما د زړه نه زما د یار مینه نزي، کما په جیل کې بند کی، کما په قیدخانه کې بند کی، که په هر حالت کې هم زه، خو څنګه چې د یو بت پرست د زړه نه د خپل بت مینه نوزي، دغه شان ما چې کوم بت تراشلی دی، یعنی زما چې کوم محبوب دی نو د هغه مینه زما په زړه کې پرته ده او زما د زړه نه نوزي. یو بل شعر دی د خوشحال خان خټک چې مې خپل مین نیولې تر آغوش دی، د جهان هوس مې واړه فراموش دی، او د شراب و مناهی مگر پدا شوا چې هر ښکلی په لبانو مې فروش دی. په دې شعر کې یو منظرکشي ده او یو انځورګري ده چې مې خپل مین نیولې تر آغوش دی، د جهان هوس مې واړه فراموش دی. یعنی ما چې خپل مین خپل سینې ته جوخ کړی دی نو د دنیا نور چې څومره لذتونه دي، څومره خوشحالۍ دي، هغه ټولې زما فراموش دي، هېرې کړې مې دي. او هغه ځکه چې خپل محبوب ورته ملو شوی دی نو د خپل محبوب په ملاوېدو او هم آغوش کولو باندې بابا دومره خوشحاله دی چې د دنیا نور هوسونه هغه ټول فراموش کړي، شاته یې لړه کړي. او د شراب و مناهی مگر پدا شوه چې هر ښکلی په لبانو مې فروش دی. وی په دنیا کې شراب ځکه منې شو، د شراب و مناهی مگر پدا شوه. شراب چې کوم دی په دنیا کې ولې منې دي؟ وی هغه ځکه منې دي چې څومره ښکلي دي د هغوی ټولو شونډې چې کوم دي، د هغوی لبان چې کوم دي هغه د شرابو په مثل دي.
ځکه خو پاغه مخکې چې مونږ کوم شعر وویل چې خوله مې ډکه شوه په شهد او په شکرو چې سحر مې ستا د لامو بې ثنا. یو بل ځای کې فرمایي چې که زه نه وم تا به ځان لره بلل څوک او په پالنګ به د دا هسې دل ختل څوک او د دې میو پیالې ډېرو دي اخیستي د دې میو پیالې ډېرو دي اخیستي ولې ما غوندې به نه وي لایعقل څوک او ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مکړه د خپل خون په تور به اونیسم یو بل څوک. په دې شعر کې شاعر چې کومه خبره کوي نو هغه دا ده چې هغه د اردو یو شعر دی وی مجھ کو یہ سوچ بھی کافی ہے جلانے کے لیے مجھ کو یہ سوچ بھی کافی ہے جلانے کے لیے میں نہ ہوتا تو کوئی اور تمہارا ہوتا. صحیح ده. نو په دې شعر کې خوشحال خان خټک وایي که زه نه وم تا به ځان لره بلل څوک او په پالنګ به د دا هسې در ختل څوک. یعنی شاعر د امیجینیشن نه کار اخلي د تصور نه کار اخلي که په دې دنیا کې چرته زه نوم پیدا نو تا به ځان له څوک بلل او ستا په پالنګ به څوک در ختل. یعنی په دې شعر کې خوشحال خان خټک د دې خبرې یو امیجینیشن کې د تصور نه کار اخلي چې که زه نوم په دنیا کې نو تا به ځان لره څوک بلل. په دې بل شعر کې وایي چې د دې میو پیالې ډېرو دي اخیستي ولې ما غوندې به نه وي لایعقل څوک. لایعقل هغه کس چې عقل پکې نه وي. نو مطلب په دنیا کې به ډېر خلک داسي چې هغوی به د خپلو محبوبې لبان هغوی ته ملو شوي او اخیستي وي خو ولې ما غوندې به نه وي لایعقل څوک خو زه چې کوم دی بالکل د دې دپاره د سر نم تېر یم د دې دپاره د هر قربانۍ دپاره تیار یم نو زما غوندې لایعقل به هېڅوک هم نه لکه دومره به څوک هم په دې پسې لیوني نه او سرګردانه به ورپسې نه او ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مه کړه د خپل خون په تور به ونیسم یو بل څوک. او په دې کې شاعر چې کوم دی هغه خپل محبوب لا یو کلین چټ ورکوي چې ته مې وجنه د قصاص اندېښنه مه کړه ته ما مړ که هېڅ خبره نه ده دینه مه یریږه چې دا به په بدله کې دا ګوره دې کې د خوشحال خان خټک علمیت ښکاري مونږ ته د قصاص ذکر یې پکې کړی. قصاص په اسلامي قانون کې هغې ته وایي چې سړی د مړ کړو نو د هغه په جواب کې به سړی هماغه سړی وجلی شي. نو شاعر وایي چې ته ما وژنه خو دې نه مه یریږه د قصاص نه مه یریږه زه به د خپل خون په تور باندې په الزام باندې یو بل څوک ونیسم نو ته دا ټینشن ما اخله. چې د مخ پلو یې واشو یو مشال و چې نواشو هاغه دم پر پروانوم پروانه یم لا تر اوسه او چې ځان سره آشنا کړم له هر چا شا پشا کړم له عالم بیگانوم بیگانه یم لا تر اوسه. په دې شعر کې بابا وایي چې پلو هاغه کپړې ته وایي د لوپټې هاغه ګوټ ته وایي چې په هغې باندې به ښځو خپل مخ پټاو. اکثر به په پخوا زمانه کې دا زړې ښځې چې کومې وي هغوی به د لوپټې په پلو کې چرته سنت لا یا واده لا یا کویدن لا وتلې وي نو په هغې کې به دا پتاسې متاسې او پلي راوړل دغې ته وایي پلو. اوس شاعر وایي چې زما محبوبې پلو باندې مخ پټ کړو خو چې هغه د مخ پلو اخوا شو واشو کولاو شو چې د مخ پلو یې واشو یو مشال و چې نواشو بالکل د یو ډیوې په شانتا د یو لایټ په شانتا رڼا و چې ښکاره شوله. هاغه دم پر پروانوم پروانه یم لا تر اوسه. پروانه هغه پتنګې ته وایي چې کوم روشنۍ له راځي کوم به چې شمع له راته کوم چې لایټ له راځي بلب له راځي. پروانه عاشق صادق دی پروانه په خپل مینه کې صادق دی هغه د شمع نه تاویږي 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 او په اخره کې په ځان قربان کی. نو شاعر سوی چې د مخ پلو یې واشو یو مشال و چې نواشو هاغه دم پر پروانوم پروانه یم لا تر اوسه د اوسه پورې په عاشق یم او چې ځان سره آشنا کړم له هر چا شا پشا کړم له عالم بیگانوم بیگانه یم لا تر اوسه. او زه چې خپل محبوب خپل طرف ته متوجه کړم نو د هغې نه پس ما د ټولې دنیا سره تعلق ختم کړ د هغې نه پس ما د عالم نه بیگانه شوم او هغه وخت کې چې ته بیگانه شوم نو د اوسه پورته بیگانه یم او زه صرف د خپل محبوب طرف ته متوجه یم او صرف هغه سره زما کار دی. دغه شانتا یو بل شعر کې وایي چې د الف غوندې ته په قامت سم کړي خدای زما د زړه په سر باندې رقم کړي
او دا ګلزار د هیڅ ګلزار سره سم نه دی چې زلفان په سپین مخ باندې خم خم کړي او د هجران ورځې لیکي په شمار د عمر د قضا کاتب عدل کسې تم کړي. اوس د حسن یو علامت دا دی چې قد زیاتم وي او بالکل نیغم وي. نو شاعر وایي چې د الف غوندې ته په قامت سم کړي، یعنی زما محبوبه چې کوم دا د هغې قد بالکل د الف په شانته نیغ دی او دغه شانته اوږدم دی. د الف غوندې ته په قامت سم کړي، خدای زما د زړه په سر باندې رقم کړي. نو یو خو د الف غوندې په قامت سم کړي، ښایسته یې کړي او بیا زما د زړه په سر باندې رقم هم کړي. او دا ګلزار د هیڅ ګلزار سره سم نه دی چې زلفان په سپین مخ باندې خم خم کړي. په ګلزار کې یعنی په چمن کې په باغ کې خسته خسته ګلونه، په هغه کې هر رنګ ګلونه. خو شاعر وایي چې ته کله خپل زلفې په خپل سپین مخ باندې راخورې کې او هغه کوم نظاره پیش کړي نو د دنیا یو باغ هم دې ته نه رسي. او د هجران ورځې لیکي په شمار د عمر د قضا کاتب عدل کسې تم کړي. د قضا کاتب وی لیکون کی تا او قضا وی اجل تا مرگ تا. وی اے د مرگ کاتبا چې ته لیکل کې زمون دا کم فرشتي چې ناستې دي کرامن کاتبین چې دا زمونږ ټول ژوند لیکي. اوس شاعر دوی ته وایي چې تاسو زما د ژوند دا ورځ شپې خو لیکئ، خو په دې کې تاسو هغه ورځې اوم لیکئ چې کومې زما د محبوب نه په جدایۍ کې تیرې شوي دي، په هجران کې تیرې شوي دي. نو دا تاسو ګینې ظلم نه کوئ. مطلب دا دی چې کومې ورځې د خپل محبوب په جدایۍ کې تیرې شوي دي نو شاعر هغه د سره د خپل ژوند حصه نه ګڼي. شاعر وایي چې هغه ورځې اړو زما د ژوند حصه دنه. اوس که دا فرشتي هغه ورځې چرته زما په ژوند کې حسابوي نو دا به زما سره زیاتې کوي. امید لرم چې دا شعرونه به ستاسو خوښ شوي. که ستاسو دا شعرونه خوښ شوي نو دا لایک کړئ، زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نور دلچسپو او معلوماتي ویډیو دپاره دا چینل تاسو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.